السلام علیکم ګرانو مینوالو د شمشاد ټلویزیون خوږو کتونکو د لر او بر پښتنو ستاسو کوربه زمان چغرزي یو ځلې بیا تاسو ته په خپله خوندوره خپرونه کې د زړه د کومې هرکلی یوې خپرونه ده ساز او اواز. قدرمندو کتونکو دا خپرونه تاسو د ډېر وخت نه ګورئ او ډېره زیاتې خوښوئ او نن به تاسو دا سوچ کوئ چې د دې نه مخکې خو به زه او زما سره چې کوم ملګری به هغه به په کرسۍ کې ناست و، نن تاسو ته زه په ځمکه ناست یم او یو خبره به زه خاص ځکه کوم چې په دې خپرونه کې زما سره ډېر درانه او ښکلي ښکلي میلمانه راغلي دي. زه د هغو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم او بیا په خاصه توګه ستاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د خپرونه ګورئ او ډېره زیاته یې خوښوئ. او د نن ورځ خپرونه چې کومه ده یو ډېر خاصه او ډېره ښایسته خپرونه ده. د دې په هکله به زه صرف دومره وایم چې نن چې کوم دې خپرونې ته کوم هنرمند موږ رابللی دی د هغه تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. دوستانو د دې نه مخکې مې یو ځل راغلی او د شمشاد ټلویزیون په شیشه تاسو هغه کتلی او د هغه خپرونه تاسو ډېره زیاته خوښه کړې وه او د هغه د خپرونې په هکله تاسو ډېر زیات سجیشن موږ ته خپله رایې راکړې وه او تاسو دا ویلي چې دا هنرمند یو ځلې بیا راغلی او راغی نن هغه زموږ د سټوډیو ته په دې خپرونه کې زما څه ګران او خوږ میلمه کفایت شاه بچا هرکلی درته یو ځلې بیا تاسو رالی، تاسو ډېره مننه. او د دوبۍ څانګه د اف ټي پروډکشن د شمشاد ټلویزیون شیشه ده د لر او بر پښتانه وروڼه موږ او تاسو ته ګوري او د دې نه مخکې تاسو خپرونه چې کوم هغه خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه زموږ کتونکو او دا یې فرمایش کړی چې کفایت شاه بچا به دوباره بیا رابلی نو نن تاسو زموږ دعوت قبول کړو، نن بیا رالی. څه به وایي د نن ورځې خپرونې په هکله؟ د نن ورځې په پروګرام کې به زه دا سندره پیش کوم چې غم د لیونی کړم جانانه او په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانه. نو دا زه د خپلو مینوالو ته خپلو خلکو ته د خپل یو زړه آواز دی او انشاءالله کوشش کوم چې خوشحاله شي او انشاءالله خوشحاله وي. نو زه غواړم چې دا فرمایش چې کوم دی دا زموږ د خوږ ملګري نزار بھائی دی. نزار بھائی څه به وایي د دې په دې هکله به څه لږ شانتي ته ووایاست؟ د تیرو 150 کالو راهیسې کفایت شاه باشا باندې د پښتنو اجرې عمودانې دي. دا زموږ د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د زیدي او داسې فنکار دی چې ټول عمر د دې وطن د دې خاورې د ننګ او د پت سندرې ویلې دي او په خپل فن باندې په خپل اواز باندې پښتانه راویښ کړي دي، په هغې کې بیداري را پیدا کړې ده. او دا سیتار د ده په لاس کې زه دا ډېر په دعوې سره ستاسو په وړاندې را خبره کوم چې د تېرو 150 کالو راهیسې په دې سیتار باندې د صوابۍ سیمه بلکې را ټوله پښتونخوا په لر او بر چې وطن د پښتنو دی دا هم را بیدار کړی دی. خو د اباسین غاړه ده په دې سیتار باندې ودانه او آباده ساتلې ده. زه ورته یو شعر چې کوم دی زمزمه کوم او دا د دې ولسي سندرې چې غم د لیونی کړم دا ما باچا نه ډېر اورېدلې ده. خو زه غواړم چې د شمشاد ټلویزیون چې کوم مینوال دي هغوی ته زمزمه کړي. خو په دې شعر ورته زه دعوت ورکوم چې ما ته د اندیش بابا شعر دی چې ما ته تمغه د بادړی تړي خو شرط دا دی، ما ته تمغه د بادړی تړي خو شرط دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایم. غمونه ډېر دي زه یوازې زه به په داسې غم کې څنګه خوشحاله شمه د لیونی کړم جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه غم د لیونی کړم جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه لیونی کړم جانانا. په لاره ځم
خیال کې مې ته یې خیال کې مې ته یې بلاره زما خیال کې مې ته یې خیال کې مې ته یې په هر قدم قدم کې خرما تندکونه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا جانان خپل وطن تراشا وطن تراشا جانان خپل وطن تراشا وطن تراشا که خلک ډیر دي پرې پاتې خپل کورونه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا بلاره زما توبې وباسم توبې وباسم بلاره زما توبې وباسم توبې وباسم ستا د یارۍ توبه مې خولې له نه راځي نه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا بلاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا بلاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا تن په وطن کې خوشحالېږي کې خوشحالېږي تن په وطن کې خوشحالېږي کې خوشحالېږي چې وطن وي تن به څنګه خوشحاله شي نه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا هم دې لیونې کړم جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم تا یادومه جانانا په لاره ځم ګوتې شمېرم